له هلمند او تخار ولایتونو وروسته طالبانو پر نیمروز ولایت هم برید وکړ. دا چې نیمروز ولایت کې طالبانو څومره افغان سرتیري وژلي دي، حکومتي چارواکي چې وایي نیمروز کې څه روان دي، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. نیمروز کې د ملي اردو 23 سرتیري وژل شوي دي. د نیمروز ځایي چارواکي وایي چې په خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو 23 سرتیري وژلي او 3 نورې له ځان سره بیولي دي. د نیمروز د والي ویاند بهرام حقمل وایي دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسته کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی دی. حقمل وایي طالبانو له دغې پوستې نه ټول تجهیزات له ځان سره وړي دي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېرو څو ورځو کې دا دویم امنیتي پیښه ده چې له 100 ډېر امنیتي سرتیري پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د 45 افغان سرتیرو راپور ورکړل شوی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مې راپور به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.